سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د پخواني ولسي جرګې د مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر د کورنۍ غړي وایي کابل کې یې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره لیدلي او هغه ډاډ ورکړی چې د نوموړي قضیې به په جدي توګه تعقیب کړي. د پخواني ولسي جرګې مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر چې شاوخوا 3 اونۍ مخکې کینیا کې د وسلو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوی، د کورنۍ غړو یې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي سره لیدلي دي. د هغه وراره جلال قدیر پژوا خبري اژانس ته وویل د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ډاډ ورکړی چې د ظاهر قدیر قضیه به په جدي ډول تعقیب کړي. هغه زیاته کړه وزیر صاحب څرګنده کړه چې اسلامي امارت د هر افغان عزت ته ژمن دی او د هیواد د باوقاره شخصیتونو درناوی خپل مسؤلیت ګڼي. محترم وزیر صاحب ډاډ راکړ چې اسلامي امارت به د حاجي قدیر قضیه په جدي توګه تعقیب کړي او د اسلامي اصولو ملي ارزښتونو او د عدالت د تامین په رڼا کې به یې په اړه لازم اقدامات ترسره شي. دغه راز ټینګار وشو چې اسلامي امارت به د خپل وس او توان تر بریده د دې موضوع د هواري لپاره لازم ګامونه پورته کړي څو دا قضیه د انصاف او ملي تفاهم له لارې هواره شي. دغه راز ټینګار وشو چې اسلامي امارت به د خپل وس او توان تر بریده د دې موضوع د هواري لپاره لازم ګامونه پورته کړي څو دا قضیه د انصاف او ملي تفاهم له لارې هواره شي. ورته مهال د بهرنیو چارو وزارت د 3م سیاسي ریاست ذاکر جلالي هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست په قطر کې د اسلامي امارت سفارت ته دنده سپارلې چې دغه موضوع هلته د کینیا له سفارت سره تعقیب کړي.